تازه او بد خبر د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په ټر سیالیو کې د ویسټ انډیز څخه ډیره شرموونکې ماتې وخوړه. په لوبه کې څه وشو او ولې ماتې وخوړه دا هر څه راسره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د افغانستان او ویسټ انډیز ملي لوبډلو ترمنځ په هند کې د یو ورځنیو سیالیو د سیریز وروسته ویسټ انډیز په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې هم افغان لوبډلې ته یوه سخته ماتې ورکړه. دوی یا د سیالۍ نن په درېیمه ورځ د 9 ویکټو په توپیر سره وګټله. دا ټیسټ سیالۍ وړمه ورځ په هند کې پیل شوې وه چې نن د درېیمې ورځې د پیلېدو سره سم د ویسټ انډیز ملي لوبډلې په سترې بریا پای ته ورسېده. دا د افغانستان د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې دوهمه ماتې وه چې له هند وروسته یې د ویسټ انډیز څخه د بیکاره توپبهنې له کبله وخوړه. په دې لوبه کې پچه د ویسټ انډیز لوبډلې ګټلې وه او لومړۍ توپبهنه کوربه افغانستان ته ورکړه وه. افغان لوبډلې هم په لومړۍ ورځ په لومړنۍ پاڼۍ کې د تمې خلاف توپبهنه وکړه. دوی د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د لومړۍ ورځې په اوږدو کې ټوټل 183 منډې جوړې کړې. د افغان لوبډلې لپاره د لومړنۍ پاڼۍ په توپبهنه کې جاوید احمدي 39 منډې وکړې، حمزه هوتک 40، افسر زازي 32، احسان الله جنت 40 او ابراهیم زدران تر نور ډېرې 19 منډې جوړې کړې. ویسټ انډیزي لوبډلې په خپلې وروستۍ پاڼۍ کې د افغان لوبډلې ټاکل شوي د 31 منډو هدف د یو لوبغاړي په سوځېدو سره ډېر زر پوره کړ او افغانستان یې په دې ټیسټ لوبه کې په 9 ویکټو ماته ورکړه. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ په هند کې د دې سفر په جریان افغان لوبډلې 3 ورځنۍ، یوه شلوریزه او یوه ټیسټ لوبه بایلوده، خو یوازې 2 سیالۍ افغان لوبډلې وګټلې، نورې 15 واړه سیالۍ بایلودي. خلک د ماتې اصلي لامل په لوبډله کې د خپلویو پالل یادوي. مبصرین هم وایي لوبډله په عمومي ډول غیر مسلکي او په روابطو جوړه شوې وه. دوی د ماتې اصلي لامل هم د حشمت او نورعلي په ګډون د یو شمېر مهمې لوبغاړو نشتون یاد کړ چې له همدې کبله مو ماتې ومنله. نو دوستانو ستاسو څه نظر دی؟ لاندې په کمنټ کې راسره خپل نظر شریکې. تر بیا ښې چارې.